السلام علیکم. څنګه چې تاسو ګورئ زموږ پروګرام دی سیلونه او نن سیلونه کوو د سردریاب. سردریاب ډېر ښکلی ځای دی، چېرته تاسو هم راشئ خپل بچي هم راولئ. نن په سردریاب کې د اجرې ماحول جوړ دی، څه ملګري راغلي دي. ما ویل د هغوی پروګرام به هم لږ ریکارډ کړو، د هغوی سره به هم یو څو خبرې وکړو د سردریاب په حواله باندې. که یو طرف ته خنداګانې دي، بل طرف ته ستونزې هم شته. خو ستونزې ولې دي؟ دا زموږ په وجه باندې دي. د دغه ستونزو نه به ځان وباسو او راځو به د خوشحالۍ طرف ته. نو راځئ چې نن لږ پروګرام هم اټینډ کړو. زما په خیال ما یادوي. السلام علیکم کتونکو. شاته موسیقي ده ډېره مزه وکړه، موږ هم ترې خوند واخیستو. سردریاب ته راغلي یو، پروګرام دی سیلونه آر کے پروډکشن سره. دلته یو دوه ملګري دي، د هغوی سره یو څو خبرې کوو. راځئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی تاسو خیر؟ خیر دی جی، تاسو خیریت؟ تاسو نوم؟ زما جی ملک مامون نامه ده. تعلق هم د کوم ځای سره دی؟ خیش کوسی می سره تعلق ساتو. او څه کوئ؟ څه جاب کوئ؟ څه کوئ؟ او جی او زه سرکاري ټیکې کوم جی، ټیکدار یم. خاجي ښه نو ټیکدار صاحب دا راته ووایه، زه چې راغلم شاته موسیقي شروع ده، تاسو انجوی کوئ، نو لږ ټایم درته میلاو شو دلته کې څه خوند کوي، څه مزه ته ځای نه تاسو واخیسته؟ یاره جی په سر ټایم خو کار مزه نه کوي، کله ناکله چې کوم دی نو ګیدرینګ دپاره به موځې، لږ انوایرمنټ به هم چینج کړې. او زمونږ کې پی کې کې الحمدلله ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي چې هغې نه چې کوم دی انسان سیر او تفریح دپاره روځي او د دې نه خوندونه واخلي. نو موږ نورو ملګرو ته هم وایو چې انشاءالله چارسدې کې ډېر غیرتي پښتانه خلک پراته دي او ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې چې دا انجوی کړي، وګرځي، چکر یې ووایي. او زمونږ سرکار له پکار دي دلته کې څه داسې کارونه هم دي چې ځای په ځای اوبه ولاړې دي، ګندونه دي چې د دې صفایي خیال وساتلی شي. نو زمونږ دا کې پی کې لږه بیکورډ پرته ده دې لحاظ سره، ځایونه پکې ډېر ښکلي ښکلي دي، خو بس د صفایي او دې لحاظ سره چې کوم دی زمونږ کې پی کې لږه بیکورډ ده. نو زمونږ سرکار او دې ته دا التجا ده چې زمونږ د دې ښکلو ښکلو ځایونو خیال وساتلی شي، د دې د صفایي او د دې دغه خیال وساتلی شي. والسلام. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ. کښېنئ، تاسو خپل پروګرام اټینډ کوئ. کښېنئ. مهرباني مهرباني. کتونکو ستونزې هم شته د دې ځای د خلکو د خولې مطابق چې په دې پارک کې ډېرې اوبه ولاړې دي، ډېر زیات ګندونه دي. کم چې مین د هغې سړکونه دي په کم باندې چې خلک سیل له ماشومان زنانه د سیل دپاره ځي او مخکې ګام پورته کوي، په هغې اوبه ولاړ دي، ګندونه ولاړ دي. نو د دې ځای واکدارو ته زه بیا یو ځل وایم چې دې طرف ته نظر وروړئ او د دې ځای دا کوم روډونه دي یا د دې ځای دا کوم سیسټم درهم برهم دی دا ټیک کوي. شاته تاسو ګورئ یو ډېره لویه علاقه ده او تشه شګه پرته ده، حالانکې سایډوال ورته والې شوی دی. نو زه د دې ځای واکدارو ته دغه ځای هم په ګوته کومه چې مهرباني وکړئ دلته ښکلی پارک جوړ کړئ. دا ډېره حصه د دې ځای خالي پرته ده، ډېره خالي پرته ده. نو دې باندې لږ انویسټمنټ وکړئ، ګورمنټ ته هم ویم، د دې ځای واکدارو ته هم ویم چې دغلته ښکلی پارک جوړ کړئ، ځکه چې دلته د ډېر لرې لرې نه خلک د سیل دپاره راځي. ما وکته نو ښه نه ده چې په پېښور کې دا سردریاب چې په منځ کې سیند بیږي او ډېره ښکلې ښکلا ده او دا ښکلا نور هم زیاته شي. صرف اور صرف ستاسو د توجه ضرورت دی. آر کے پروډکشن سره اوسئ، پروګرام دی سیلونه مخکې قدم ولوځي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم؟ زما نوم کاشف دی او د صدریاب اوسیدونکی یم. دا تاسو شاپ دی؟ او جی الحمدلله دا زمونږ هوټل دی. نجیب الله فش پوینټ. نجیب الله فش پوینټ سردریاب. سردریاب کتونکو چې راځي سردریاب ته نو دلته خامخا خوراک کوي. دلته کې ډېر ښکلي مایع فش چې موږ ورته کبان هم وایو، مختلفو اصطلاح کې زمونږ نمونه اخلو، جبو کې نمونه اخلو. نو ملګرو د دې ځای خدمات د نجیب الله فش پوینټ خدمات هم ترلاسه کوي او د سره یو څو خبرې کوو. دا راته وایي چې څنګه کسټمر راځي، دا موسم کې کسټمر راځي؟ الحمدلله دې وخت کې خو هم خلک ډېر راځي او زمونږ زیات تر په ګرمۍ کې کسټمر ډېر زیات راځي. ځکه زیات راځي چې په دې یخنۍ کې موږ ته دا لوکل دکانونه ډېر زیات کلو شي. فار ایگزامپل پېښور شو، افټاباد شو، سوات شو، دغه یخنۍ کې وي. بیا دا ګرمۍ کې بند شي دغه د ټیم دکانونه. زمونږ خو الحمدلله کادو سر دکانونه دي، نه دا کلو وي نه زمونږ ګرمۍ کې خلک دلته سیل سفال هم راځي او کسټمر هم زیات وو. زمونږ کار الحمدلله ښه وي. او جان مننه جی، خوشاله و باد اوسئ. مخکې موږ ګام پورته کوو، کتونکو مخکې ګام پورته کوو او کوو سیلونه غم د آر کې پروډکشن سره.